د خوست ولایت مرستیال ولی مولوي محمد انور او خوست امنیه قماندان مولوي محبوب شاه کانیت دغه ولایت څلورو نورو ولسوالیو ندرشکوټ سپیرې شمال دومند اسماعیل خیل ماندوزیو ته د اړونده مقاماتو د هدایت سره سم نوي ولسوالان او امنیه قماندانان معرفي او د یاد ولسوالیو اداري پرسونل ته ور وپېژندل. کریم مظاهري د سپیرې ولسوال مولوي محمد یوسف امنیه قماندان، شمال دومند ولسوالۍ ته مولوي حیات الله کروان د ولسوال او قری شرافت د امنیه قماندان په توګه، دغه راز د ندرشکوټ ولسوالۍ لپاره مولا مؤمن د ولسوال او قری احمدي د امنیه قماندان په توګه، د اسماعیل خیل ماندوزی ولسوالۍ ته مولوي نور زمان د نوي امنیه قماندان په توګه وټاکل شول او رسما یې په خپلو کارونو پیل وکړ. د یاد مراسم پر مهال خوست مرستیال ولی مولوي محمد انور وویل چې د ولسونو سره د اړیکو په پراختیا کې د له پوره دقت څخه کار واخیستل شي او هیوادوالو ته د په پوره صداقت سره خدمات ارزا شي. دغه راز خوست امنیه قماندان مولوي محبوب شاه کانیت وویل چې ولس د څو لسیزو سخت دردېدلی دی او اوس وخت د دې دی چې د دې دردېدلو هیوادوالو لپاره په پوره رښتینولۍ سره کار وشي او د یاد ولسوالیو امنیه قماندانانو څخه یې غوښتنه وکړه چې له خلکو سره له پوره نرمښت څخه کار واخلي. د ښاغلي قانت په خبره چې له نویو ټاکنو یې موخه د غوره خدماتو وړاندې کول دي. نویو ټاکل شوي ولسوالانو او د ولسوالیو امنیه قماندانانو د خوست ملکي او نظامي رهبرۍ ته ډاډ ورکړ چې د مشرانو باور به د تل په څیر ساتي او د اسلامي امارت اصولو ته به خپله ژمنتیا ثابته ساتي.